بعد از دیدن ویدیو اگر ویدیو خوشتان آمده باشه دکمه لایک را فشار بدهید و ما را در چینل تان سابسکرایب نمایید. تشکر. سلام ګران دوستانو، امیدوارم چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ او نن د یو نوي ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې قرار لرم. غواړم چې نن داسې ویډیو تاسو ته در زده کړم چې څرنګه کولی شو چې خپل موبایل کې هغه فایلونه، عکسونه، فلمونه وي هغه مونږ پټ کړو او بل څوک یې ونشي کتای او بدون د هیڅ کوم سافټویر، بدون د کوم انټرنیټ، همداسې ساده ډول باندې مونږ کولی شو یو فایل، تصویر او ویډیوګانې پټ کړو. خو راځئ دوستانو دا کار به شروع کړو. اول به زو خپل فایلونه به پیدا کوو چې زمونږ فایلونه چیرې دي. فایل به پیدا کوو، هغه شی چې مونږ غواړو باید هغه پیدا کړو. مثلا دلته یو شي پسې ګرځم، فکر وکړئ چې دلته BSPPTX یعنی دا یو پاور پوینټ برخه ده چې غواړو دا پټ کړو. نو څنګه کولی شو دا پټ کړو؟ پر دې باندې یو غټ کلیک به وکړو. دا پیره دلته د کونج په سر کې به 3 ټکي دي، دا ټکي باندې به کلیک کوو. دلته راځو، یو بله صفحه خلاصیږي چې 6 دانې شیان لري او درېیمه رینیم دی. پر رینیم باندې کلیک کوو. رینیم باندې کله چې کلیک وکړئ دلته راځو، مونږ د شی چې لیکلی دی، هغه نوم چې لیکلی دی، د نوم په سر باندې یو دانه ډیر وړوکی او کوچنی شی به اضافه کوو، هغه به ټکی وي. دا ټکی چې کله چې مونږ ور باندې اضافه کوي، دی باندې به رینیم باندې به کلیک کوو. چې کله کلیک سو وګورئ چې آیا دا فایل بیرته سته او که نه سته. وګورئ BS په نوم موږ فایل درلود، دا BS فایل ورک سو. نو اوس څنګه وکړو چې دا بیرته پیدا کړو؟ دا کار به څنګه وکړو؟ نو ډیره اسانه طریقه ده. او دلته دا 3 نقطې یا ټکي چې دي د دې په سر باندې به کلیک کوو او بیا به یو بل صفحه خلاصوي. اخري سیټینګ دی، سیټینګ ته ځو. سیټینګ باندې کلیک چې کله وکړئ، اول نه دویمه لیکنه چې دلته شو هایډن فایلز یعنی ماته وښیه هغه پټ شوي فایلونه، دې باندې کله کلیک وکړو د آنیږي. چې کله آن سو مونږ اوس کولی شو چې هغه فایلونه وګورو او چې کله بیرته بند کړو بیا یې نشو کتلی. نو مونږ یې آنوو، وګورو چې دا زمونږ فایل اوس بیرته پیدا سو که نه. دلته ګورو، وګورئ دوستانو چې دا پیدا سو. نو مننه، ژوندی اوسئ. زموږ ویډیو که مو خوښه سوي لایک یې کړئ او خوښ سوي مو سبسکرایب مو کړئ، تر څو چې موږ تاسو ته نورې ویډیوګانې در نشر کړو. مننه، الله حافظ.